دا ملګری شیرزاده ساجد خپل خوندور کلام تاسو ته واورو. ملګرو د دې حالاتو تقاضا هم وه او زمونږ اکثر ملګري روان اجتماع له هم تللي دي، خو په دې لنډ تم وخت کې د ملګرو دا دستوره را جوړه کړه او دا ځکه چې شیرزاده ساجد ډېر زر په دې 4-5 ورځو کې واپس زمونږ نه تلونکی دی. د ملګرو خواهش و چې د دې کتاب دا مخکتنه موږ دلته وکړو، د دې په موجودګۍ کې وکړو. نو څه کمی بیشی زمونږ نه په هغې کې رامغې ملګري را هم نه رسېدل او هسې مونږ دا نشست لږ محدود غونته ایښودی و. زما په خیال د مقالو او د نظمونو هغه نمونه پایې ته ورسېدل. یو زما نامه پاتې ده په نظم کې، ما هم دا څو ټکي لیکلي تاسو ته اورم. هغې نه پس په مشر میلمه صدر محفل د خپلو خیالاتو اظهار هم کوي او راغلي ملګري شاعران به مشاعره هم کوي او وقفې نه پس انشاءالله. دا جانا څو شعرونه دي د نظم او د دې عنوان دی د محبت په چغه څوک ویښوي. پښتو به څوک کوي اشنا چې پښتانه د دې ته د پښتون د قومیت په چغه څوک ویښوي، ته د پښتون د قومیت په چغه څوک ویښوي. دلته پښتو چې په چا ناز کوو هغه د دې ساجده ته د محبت په چغه څوک ویښوي، ساجده ته د محبت په چغه څوک ویښوي. دلته خو زړونه د یارانو د نفرت نه ډک دي، دلته د هیچا زړه کې درد د بل دپاره نشته، دلته ذهنونه د هر چا د رقابت نه ډک دي، دلته اوس خلک ځان له لار ګوري خو لاره نشته. د وطن خلک خو ملګري خپاخه او د دې ته د دې خاورې د عظمت په چغه څوک ویښوي، ساجده ته د محبت په چغه څوک ویښوي. دلته خو ژوند د خطرو او د وحشت نامه ده، دلته خو یاره زندګي د شر او شور ډکه ده، دلته خو خلک د بارودو په لوګو کې اوسي، دلته خو اوس هره لمحه د ژوند د اور ډکه ده، دلته یاران د مرګ په خوب په ژوندانه او د دې د حوصلې او د همت په چغه څوک ویښوي، ساجده ته د محبت په چغه څوک ویښوي. دا ته د کم سپرلي او کم شباب خبرې کوي، دا خو ملګري د نفاق او ځانځانۍ دور دی، دا ته د کم قلم او کم کتاب خبرې کوي، دا خو اوس یاره د ټوپک او د ګولۍ دور دی. د کار سړي په خواږه خوب باندې خواږه و د دې ته د دستار د اهمیت په چغه څوک ویښوي، ساجده ته د محبت په چغه څوک ویښوي. دلته خو یاره په ګلونو سرې لمبې بلیږي، دلته کې خلک د رنګونو سپرلي څه پیژني، دلته اشنا په چنارونو غرغنډې بلیږي، دلته ملګري څوک خندا خوشحالي څه پیژني، دلته خو خلک دي د ځان په غم اخته و د دې ته د رنګونو د فطرت په چغه څوک ویښوي، ساجده ته د محبت په چغه څوک ویښوي. ته ورته چغې وهي ته یې ویښوي د خوبه، زه یم حیران دا ویښ او د خلک به څنګه ویښېږي، ته چې په چغو یې ملګري پاسوي د خوبه، دا د غفلت په خوب پراته خلک به څنګه ویښېږي. تاله والا په خواږه خوب باندې خواږه او د دې مړه دي اشنا ته د وحدت په چغه څوک ویښوي، ساجده ته د محبت په چغه څوک ویښوي. او اخري بند دی تا خو سندرې د پښتو پښتونولۍ لیکلي، خو دلته یاره خلک دا سندرې کله اوري، تا خو نغمې د محبت او ورورولۍ لیکلي، تا که رښتیا وایې خو ستا خبرې کله اوري. دلته د سیمې که واړه دي که زاړه او د دې لکه اجمل به د غیرت په چغه څوک ویښوي، ساجده ته د محبت په چغه څوک ویښوي.
پس دا دستوري د کتاب د مخکتنې باقاعده کوم دستوره چې ده د هغې د ویونکو ملګرو نشست تقریبا سر ته ورسېد سوا د مشر میلمه نه او د صدر محفل نه نو هغوی به سټیج